هغه کسان چې مشکلاتو راګیر کړي او دوی ترېنه په تنګ راغلي دي او هر چاته خپل مشکلات بیانوي چې له ما سره فلان فلان مسله ده. ګوره خلکو ته خپل مشکلات مه بیانوه، په دې مشکل ډیریږي خو کمیږي نه. په دنیا کې په هر انسان مشکل او آسانه وخت راځي. په مشکل وخت کې باید صبر وکړي او په آسانه وخت کې شکرګزار اوسه. الله تعالی فرمایي څوک ته چې د پریشانۍ او د مشکلاتو په وخت کې ستاسې لاسنیوی وکړي، د الله نه پرته هیڅ څوک داسې نشته. د مؤمن په حیث د مشکلاتو په وخت کې د الله تعالی خلاصې دروازې وټکوه، په اخلاص یې عبادت وکړه، دعا وغواړه او د الله تعالی سره راز او نیاز وکړه. خپل ستونزې، خپل مشکلات خپل رب ته ووایه، له هغه سره حل مخکې د مخکې نه پروت وي، خو هغه ستاسې د صبر امتحان اخلي. نو په هر حال د الله شکرګزار بنده واوسه. الله تعالی فرمایي هیڅ داسې مصیبت نشته چې په ځمکه یا ستاسې په ځانونو باندې نازل شي او هغه موږ د پیدا کولو نه مخکې په یو کتاب کې لیکلی نه وي، او دا تاسې ته له دې دپاره وایو هغه تاوان چې په تاسې دی په هغه زړه تنګي مه شئ. له الله تعالی نه ښه ډېر سوالونه وکړئ. الله تعالی لیدونکی اوریدونکی دی، سوال قبلونکی دی، دعا تقدیرونه بدلوي. له الله تعالی نه ښې ډېرې دعاګانې وغواړئ. السلام علیکم.